ملګرو، پرون ما په رحمان بابا خبرې وکړې. نن زه غواړم تاسو ته په خوشحال خان خټک یا په خوشحال بابا باندې خبرې کوم. د خوشحال بابا کم شخصیت چې دی هغه همګیر دی، همګردي دی، هغه هر اړخیز دی. د هغه د ژوند ډیر اړخونه دي. هغه د تورې او د قلم دواړو خاوند دی. هغه د تصوف نه هم خبر دی. هغه منصبدار بیروکریټ، هغه یو داسې کارونه هم کړي دي چې د مغلو سره د هغو سره یو ډیر لوی افسر وو، په ډیر لوی کار باندې وو، او بیا وروسته هم د دغه مغلو خلاف وو، او هغه د پښتنو د قام د راغونډولو د یو ځای کولو دپاره یو ډیر لوی مبارز، یو ډیر لوی توریالی او ننګیالی هم وو. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. نو د دې نه تاسو وګورئ چې د خوشحال خان خټک چې څومره کتابونه دي، او هغه که په نثر کې دي که په شعر کې دي، نو هغه د پوهې نه، د حکمت نه ډیر زیات ډک دي. هغه د پښتنو شکسپیر دی، هغه د پښتنو ورډزورث دی، هغه د قدرت په ښکلا باندې هم ډیر زیات لیکل کړي دي، په سپرلي باندې، په ګلونو باندې، او هغه د تورې او د قلم، د پوهې، د حکمت، د مذهب، د روحانیت، د ټولو خبرې کړي دي. داسې شاعر چې هغه په پښتنو کې نه دی راغلی، او د پښتنو په قامي توګه باندې چې هغه څومره پښتانه چې دي، نو هغه د یو ځای کولو کوشش کړی دی د مغلو خلاف، او په خپله د پښتنو هرې سیمې ته تللی دی. که هغه افریدي دي، که سوات دی، سوات نامه یو کتاب هم هغه لیکلی دی. د هغه دیوان چې تاسو ګورئ، نو هغې کې ډیر زیاته مزه ده، ځکه چې تا ته یو داسې پوهه سړی په نظر باندې راشي چې هغه د ژوند هر اړخ چې نه هغه کتلی دی، هر تجربې نه هغه تیر شوی دی. نو د هغه که موږ وګورو، نو د هغه په ښکلا باندې ډېر ښه نظر دی. لکه هغه وایي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره که نه، زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره که نه، شیخ په منظروجه کې زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه، ولې راته وایه چې په ښکلو نظر مه کوې، سترګې خو پیدا دي دیدار لره که نه. نو دا کوم شعرونه چې دي، نو په هغې کې مونږ ته د هغه په ښکلا باندې هم نظر چې هغه راځي. نو زما تاسو ته دا خاص دی چې د خوشحال خان خټک په ژوند باندې یو ډیر جوور نظر وکئ. هغه د ډیرو پوهانو نه زیات پوهه دی، او که رحمان بابا په تصوف کې ډیر لیکل کړي دي او هغه په تصوف باندې پوهه، نو خوشحال خان خټک چې دی هغه د ژوند په هر برخه باندې لیکل کړي دي. که تاسو وګورئ چې د پښتنو سره په هغه وخت کې څومره زیاتی کیږي، یا د مغلو خلاف، یا په پښتنو په خپلو یو بل کې چې څومره مسلې وي، ستونزې وي، نو د هغې دپاره هغه څومره د زړه نه کوششونه کړي دي. ځکه خوشحال خان خټک نن په ټوله پښتنو کې، هغه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، نو په ټول پښتانه د هغه سره مینه کوي، او د افغانستان هغه قامي شاعر دی، او هغه پښتون او افغان چې نه هغې ته یو ویلی دي. څوک چې دا نه مني، نو زه هغه پسې به زه توره راخلم، یو دغه مشهور شعر دی. نو دا ټولې خبرې چې دي، هغه په بل شاعر کې مونږ ته په نظر نه راځي. په هغه وخت کې هغه یو دومره د تجربو نه ډک ژوند تیر کړی دی چې سړی حیران شي چې د یو کس څومره لوی کارونه کړي دي، څومره ډیر کتابونه کړي دي، هغه د فارسي او عربۍ نه جواړې کړي دي په پښتو کې. نو بیا وروسته چې نن هغه دغه غوندې خلک چې نن هغه بیا نه دي پیدا شوي. نو نن زما تاسو ته دا یو درخواست دی چې د رحمان بابا سره سره تاسو خوشحال بابا هم وګورئ. دا زموږ یو ډیر نامتو کس دی د پښتنو په تاریخ کې، چې هغه زموږ نه پاتې نشي، چې خپلو موږ ماشومانو ته، کشرانو ته د خوشحال بابا خبرې هم وکړو چې په مونږ کې داسې یو توریالی، ننګیالی، جنګیالی او پوهان کس تیر شوی دی چې په یو وخت کې د هغه سره توره هم وه او قلم هم و. نو په هغه وخت کې توره چې ونه هغه یو کوشش و، او نن سبا که موږ د قلم نه توره هم جوړه کړو، او قلم په خپله باندې قلم دی، نو پښتانه چې دي هغه به په ټوله نړۍ کې ډیر مشهور شي، خلک به یې وپېژني. او زما په خیال باندې د خوشحال بابا په کتابونو چې هغه په نور ژبو کې د هغې جواړه پکار ده،
او خلکو ته دا ویل غواړي چې په پښتنو کې دومره پوهه خلک تیر شوي دي نو چې هغه د دوی نه خبر شي. نو زه پښتنو ته دا وایم چې د خوشحال بابا په ژوند باندې چې څومره لیکل شوي دي هغه وګوري، انټرنیټ د هغې نه ډک دی، د هغه شعرونه وګوري او نور خلکو ته وښیي چې خوشحال بابا چې هغه یو ډیر لوی انسان تیر شوی دی. ډیره مننه.